سلام ګرانو ملګرو، هیله ده چې روغ او خوشحاله به یاست. نن موږ تاسو د نړۍ له هغو ښارونو څخه یوه ته بیایو چې ښکوله تاریخ او رومانټیکه فضا یې هر لیدونکی حیرانوي. دا ښار وینیز دی چې د ایټالیا یو له تر ټولو مشهور او ځانګړو ښارونو څخه ګڼل کیږي. وینیز هغه ښار دی چې د عادي سړکونو پر ځای پکې اوبه او کانالونه دي. دا ښار د شاوخوا 113 وړو ټاپوګانو څخه جوړ شوی او دا ټاپوګانې د سلګونو پلونو او بلارو له لارې سره نښلول شوي دي. او همدا ځانګړنه ده چې وینیز د نړۍ له نورو ښارونو بیل او ځانګړی ګرځولی دی. کله چې تاسو وینیز ته ورسیږئ نو تر ټولو لومړی به مو پام د ښار په ارامه او ښکلو کانالونو واوړي. دلته د موټرو شور او ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي ځکه د ښار اصلي ترانسپورټ د اوبو له لارې ترسره کیږي. خلک د واټر بسونو، واټر ټکسیانو او مشهورو ګونډوله کښتیو څخه کار اخلي. ګونډوله هغه دودیزې اوږدې او ښکلي کښتۍ دي چې د وینیز د کلتور او تاریخ یوه مهمه برخه بلل کیږي. که څوک غواړي له دې ښاره پوره خوند واخلي نو د ګونډوله یو آرام سفر باید هیڅکله له لاسه ورنه کړي. وینیز یوازې د اوبو ښار نه دی بلکې د هنر، معمارۍ او تاریخ یوه ژوندۍ خزانه هم ده. د ښار زاړه ودانۍ، کلیساوي او ماڼۍ د سلګونو کلونو تاریخ لري. د دې ښار هره کوڅه او هر پل خپله یوه کیسه لري. د وینیز مشهور میدان سینټ مارک چوک د سیلانیانو تر ټولو خوښ ځای دی. دلته ښکلي تاریخي ودانۍ، کافې او د مرغانو لوی ډلې لیدل کیږي چې د ښار ځانګړې فضا لا نوره هم زړه راښکونکې کوي. د وینیز بل مشهور ځای د ریالټو پل دی چې د ښار له پخوانیو او ښکلو پلونو څخه ګڼل کیږي. له دې ځایه د لوی کانال منظره بیخي زړه وړونکې ده. په ځانګړي ډول د ماښام پر مهال کله چې د لمر وړانګې د اوبو پر مخ منعکسیږي نو داسې احساس کوئ لکه د یوې افسانوي نړۍ برخه چې یاست. که د خوړو مینه وال یاست نو وینیز به تاسو هیڅکله مایوسه نه کړي. دلته د ایټالیا دودیزه خواړه، تازه سمندري خوراکونه، پاستا، پیزا او خوندور ایټالوي آیسکریم یا جیلاتو ډیر مشهور دي. د ښار په کوچنیو کوڅو کې به تاسو داسې رستورانټونه او کافي ومومئ چې هم خوندور خواړه لري او هم د زاړه وینیز ښکلی چاپیریال. وینیز د کال په بېلابېلو وختونو کې ځانګړي جشنونه هم لري، خو تر ټولو مشهور یې د وینیز کارنیوال دی. په دې جشن کې خلک رنګارنګ دودیزې جامې او ښکلي ماسکونه اغوندي او د ښار کوڅې له موسیقۍ، نڅا او خوښیو ډکې وي. همدا کارنیوال هر کال له نړۍ څخه زرګونه سیلانیان ځان ته راجلبوي. خو د وینیز یوه بله ځانګړنه دا ده چې دا ښار د اوبو د سطحې د لوړېدو له ستونزې سره مخ دی. د اقلیمي بدلونونو او سمندر د اوبو د زیاتوالي له امله ځینې وختونه د ښار ځینې برخې تر اوبو لاندې راځي. له همدې امله حکومت او خلک هڅه کوي چې د دې تاریخي او ښکلي ښار ساتنه وکړي ترڅو راتلونکی نسل هم د دې بېساري ځای له ښکلا څخه خوند واخلي. ګرانو دوستانو، که تاسو د داسې ځای په لټه کې یاست چې تاریخ، هنر، طبیعي ښکلا او آرامه فضا پکې یو ځای شوي وي نو وینیز به ستاسو لپاره یو نه هېرېدونکی انتخاب وي. دا ښار یوازې د لیدلو ځای نه دی بلکې یوه داسې تجربه ده چې د انسان په ذهن او زړه کې د تل لپاره پاتې کیږي. که تاسو زموږ دا سفر خوښ شو نو ویډیو لایک او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ترڅو د نړۍ له نورو ښکلو ځایونو سره هم تاسو اشنا کړو. تر بلې ویډیو پورې په خوشحالۍ او امن کې اوسئ.